سرک زندگی. ای کاش د مذهب توپیرونه نه وای، ریښتینې کیسه، مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. د ټولو اوریدونکو څخه مننه. نننۍ کیسه د یو مورکۍ کیسه ده. داسې پیل کیږي: زما مستعاره نوم عالیه ده. موږ د هېواد په جنوب کې ژوند کوو. موږ په قوم سعید یا سادات یو. 2 زامن لرمه او 2 لورانې مې وې. کشره لور مې چې هغه هم پسکرکي ویل کېږي، پیکۍ نومېده. پیکۍ ډېره هوښیاره مهربانه نجلۍ وه. مشره لور مې واده کړی و او 2 زامن مې هم ودونه وکړه چې ټول زما څخه بیل ژوند کول. لور مې پیکۍ له ماشومتوب څخه خپل پلار سره د ځمکو په کارونو کې لکه یو هلک کار کول او د کور کارونه یې هم کوله. زه به یې هېڅ کار ته نه پرېښودلمه. پیکۍ د ځمکو پر سر غنم یې هم ریبده، یعنې لو یې هم کول، پولبه یې هم کوه او پټیو ته اوبه هم ورکول. پلار یې هېڅ کار ته نه پرېښودل. زموږ ټول کلیوال حیران وو چې پیکۍ څومره قوي نجلۍ ده، د یو زلمی په شان کار کوي. او پیکۍ چې کله د ځمکو پر سر کار کوله، خپل مخ یې له لمر څخه نه پټوله، ځکه د پیکۍ مخ لږ لږ لکه پیدا کړل. د وخت تېرېدلو سره دغه لکې ډېرې شوې چې ټول مخ یې ونیوله او ډېر رنګ یې زیات شو. داسې ښکاره کېده د سوځېدلې په شان. موږ په لومړي سر کې دومره ورپسې نه ګرځېدلو، خو د وخت تېرېدلو سره د پیکۍ د ښکلا څېره مکمله بدله شوه. بیا مو ډېر درملنه وکړه خو هېڅ ګټه ونه کړه. د پیکۍ همدغه د مخ لکې سبب شو چې هېڅوک خاصکار رانه شي، ځکه هر څوک ظاهري بڼې ته ګوري. د وخت په تېرېدلو سره د پیکۍ عمر هم ډېرېدله، خو څوک نه غوښته چې پیکۍ خپله ښځه یا د کور ناوې جوړه کړي. یو کورنۍ چې په قوم پښتانه وو، زموږ د څنګ ولایت څخه پیکۍ پسې جرګه راغلل. زه او د پیکۍ پلار راضي شو چې پیکۍ هماغه پښتانه ته ورکړو. د پیکۍ دستمال مو ورکړه. پیکۍ نامزاده شوه. زموږ ټول قوم خبرې کول چې ستا لور سعید تا ولې بل قوم ته ورکوله، او ویل چې موږ شیعه یو، ولې اهل سنت خلکو ته مو ورکړه. خلک ډېر خبرې کول او موږ د خلکو خبرو پسې نه ګرځېدلو. د پیکۍ واده وشوه. د واده په ورځ ټول خلک ویل چې کله یو سعید بل قوم سره واده وکړي، هغه سعید هېڅ په خپل ژوند کې ښه ورځ نه ویني. یا هغه سعید مړ کېږي او که ښځه یې مړه کېږي،
او یا اولاد ورکره نه کیږي. خلک همداسې غلط او پوچ خبرې کول. یوه سپین سرې ښځې چې زموږ کلیواله وه د نکاح وخت کې په جګ آواز غږ وکړه. ما ته یې ویله عالیه خورې تا پیکۍ ولې بل قوم ته ورکړه؟ دغه جای نښه چې پیکۍ له دې ژوند څخه ښه ورځ نه ویني. ما ورته وکړه خورې خوله دې سمه خوځوه ولې داسې اپلاتې وایې؟ ښه خپل خبره یې وکړه. خو مشران رښتیا ویلي چې د هر کار په هکله که مثبت فکر وکړي د هغه کار پایله مثبت کیږي او که منفي فکر وکړي د هغه کار پایله منفي کیږي. ما په خپلو سترګو ولیدله. خو خلاصه زما د پیکۍ لور واده وشوه. لاړه خپل خاوند کره. د پیکۍ د خسروخېل کورنۍ ډېر ګڼ کورنۍ و. له 10 کسانو څخه پورته و. پیکۍ لور مې یوه هوښیاره لایقه جنۍ وه. د ټولو احترام یې کول. ټول کورنۍ د پیکۍ څخه خوشحاله وه. پیکۍ دومره خپل د خاوند کورنۍ باندې ګرانه وه چې کله زما او خپل د پلار دیدن ته راتله د یوې شپې څخه ډېرې نه کولې. زنګونه یې به ورته وهله چې هله پیکۍ جانې راشه ټول تا یادوي درپسې خفه شوی و. او پیکۍ به بیا تله. زما لور امیدواره شوه. خاوند یې لوی باربري موټر درلوده او لرې لرې ولایتونو ته تله. د پیکۍ ماشوم وخت پوره شو چې پیدا شي خو همالته خاوند یې کور کې نه و او پیکۍ هم چاته غږ نه کوي چې زه په ماشوم مریضه یمه. ټوله ورځ کم کم درد باسي. کله چې شپه کېږي ټول خپلو کوټو ته ځي د خوب لپاره. پیکۍ هم ځي او موبایل یې د خواښې کوټې کې پاتې شي. د پیکۍ هیره شي چې موبایل واخلي. ځي خپلې کوټې ته. دا چې سارې ماښام درد زیات شوی یا نیمه شپه نه پوهیږو. پیکۍ درد شدید کیږي. پیکۍ داسې فکر کړې وه چې نور ډېر کارونه زه په یوازیتوب کومه. دا ماشوم هم کولی شمه چې پیدا شي او نوم یې پرې کړمه او ټول کار مې خپله وکړمه. بیا به خلک خبر کړمه. شاید همداسې فکر کړی وي خو زه نه پوهیږمه. کله چې د پیکۍ ماشوم پیدا کیږي تنه یې بند پاتې کیږي. پیکۍ خپله نشي کولی چې ماشوم وباسي. یا پیکۍ زوف کړی یا سې د زوف آلت کې مړه شوې خو موږ نه پوهیږو. همداسې سهار کیږي او پیکۍ عادت درلوده چې هر سهار وختي له خوبه جګه شي. خپل خسر او خواښې ته د اوداسه اوبه ورکول. په دې سهار نه دی جګ شوی. خسر یې خپل ښځې ته ویلي چې پیکۍ لور مې رانغله ته لاړه شه وګوره چې ولې. خواښې خپل په خاوند باندې غوسه کیږي او وایي پرېږده شاید ویده وي نن خوب کې به پاتې وي. زه اوبه درکومه. خو نه دی تللی چې
چې پیکی وګوري همداسې لمر ختلی ټول ویښ شوي. د کور ماشومان هم ډېر پیکی سره مینه درلودل، لکه خپل د مور په شان مینه کول. یوه لیورزه چې ویښه شوی ګوري پیکی نشته، د پیکی دهلیز دروازې ته ځي. دروازه یې ټک ټک وهي مګر پیکی نه خلاصوي. راځي خپل مور ته وایي چې مورې کاکانی مې دروازه نه خوشې کوي. د لیوره ښځی هم دروازې شاته ځي او ډېر غږ کوي خو مګر پیکی جواب نه کوي. ټول کورنۍ ورخطا کیږي او دروازه ماتوي. ګوري چې پیکی مړه شوی او ماشوم یې هم مړ ده. ماشوم یې هم سم پیدا شوی نه و. پیکی مړه شوه او کورنۍ زما زوی ته زنګ وهي چې خور دې مړه شوی. زوی مې زما کور ته راغی او ما ته یې ویل چې مورې پیکی ډېر مریضه ده، راځئ لاړ شو. چې زوی مې دغه خبرې وکړه چې پیکی مریضه ده، د هماغه سپین سرې ښځې خبره را په یاده شوه چې د پیکی د نکاح په وخت کې ویلې وه چې پیکی له دې ژوند څخه خیر نه وړي. هماغه خبره زما په ذهن کې بار بار راتله. زه او پلار یې لاړو. کله چې ورسېدلو پیکی لور مې په سپین کفن کې پرته وه او مړه شوې وه. پلار یې د پیکی د مرګ څخه وروسته مات شوی او زه ټولو ته دا وایم چې تل د یو کار د پایلې په هکله مثبت فکر وکړئ، ځکه چې ما په خپلو سترګو ولیده. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ. تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.